دا یو ورور سوال کړی دی چې زموږ یو خپل دی او هغه خودکشي کړې ده ځان یې وژلی دی او دغه کس چې و نو هغه ته مسله و نفسیاتي بیماري ورته نو کله دا بیماري په دماغو باندې اثر وکړي سړی په خپل کار نه پوهېږي چې راځه څه کوم او څه نه کوم سوال دا دی چې دا سړی چې خودکشي کړې ده الله به د قیامت په ورځ رانیسي او که نه به یې رانیسي او دی ګناهګار دی په دې که نه جواب اول دا خبره یاده کوي چې خودکشي کول ځان په خپله وژل که هغه په هره طریقه دا په لویو ګناهونو کې شمارلی کېږي وړه ګناه نه ده او قرآن او حدیث کې په دې باندې وعیدونه راغلي دي او حدیث کې راځي چې چا په څه طریقه باندې ځان مړ کړو آخرت کې به هم الله دغه سزا په مخه ورکوي اول خو دا خبره یاده کړي نو د نفسیتي بیمار دوه قسمه وي که چېرته د دوی دا خپل چې کوم ځان یې وژلی دی که دې نفسیتي داسې بیمار و چې دې بیمارۍ وله په عقل اثر کړی او دې په ښه او بد نه پوهېد او ځان یې وژلی نو بیا خو انشاءالله په ده باندې څه نشته ځکه چې حدیث کې دا راځي رفع القلم عن ثلاث امام ابو داود دا حدیث راوړی درې قسمه خلکو نه الله قلم اوچت کړی دی اوده چې راپاسي او ماشوم چې لوی شي لویدو پورې او لیونی حتی یعقل تر دې چې عقل یې راشي نو دا نفسیتي مریض چې عقل یې کار پرېښودی دی دی هم لیونی دی نو انشاءالله بیا الله نه رانیسي او که چېرته عام دته نفسیاتي هغه مسایل جوړ شوي او ښه په ښه او بد پوهېږي خو دومره پریشر پرې راغلی دی دومره زغت پرې راغلی دی چې ده ځان وژلی دی نو بیا دی ګناهګار دی او په ګناه کبیره کې واقع شوی دی الله رب العزت ته ورته عفو وکړي